یو سړی و هغه د خپل ملګري خواته ور روانو غوښتل چې د خپل ملګري سره وګوري او دغه پوښتنه وکړي په لاره کې یو نفر ورته راغی وایي څه کوې د الله بنده په کومه خوا روان یې چېرته روان یې هغه ورته ویل وایي زه روان یم هلته زما لرې پرتې سیمه کې یو دوست ته دغه پوښتنه کول غواړم وایي آیا هغه تا سره کوم ښې در سره کړي و چې اوس ورځې پوښتنه یې کوې که څنګه او که نه کوم احسان یې در باندې کړی و که نه اوس ورځې که نه کوم مطلب یې تا هغه پورې نښتلی ده څه په خاطر ور روان او پوښتنه یې کوي هغه ورته ویل نه 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 دا هېڅ شی هم نشته صرف او یوازې د دې په خاطر یې پوښتنه کوم چې د الله جل جلاله په خاطر باندې زه له هغه سره مینه او محبت کوم یوازې د دې په خاطر باندې چې هغه یو ښه انسان ده زه د الله په خاطر مینه او محبت ورسره لرم نو ورځم د دې په خاطر یې پوښتنه کوم سبحان الله دا نفر ورته وایي زه فرښته یم او د الله له طرفه تا ته رالیږل شوی یم د دې په خاطر باندې چې تا ته زیری درکړم چې تا سره الله جل جلاله محبت کوي کما احببته فيه لکه څنګه چې تا له هغه سره د الله په خاطر مینه او محبت کړی یعنی دوه انسانان چې د الله په خاطر باندې یو بل سره مینه او محبت وکړي الله جل جلاله له طرفه زیری د هغه انسانانو ته الله به له دوی سره مینه او محبت کړي چې تا سره الله جل جلاله مینه او محبت وکړي نور ته څه غواړي څومره لویه خبره ده دوستانو کرکه نفرت او عداوت دا مکمل ختم کړي او د الله د رضا په خاطر باندې یو بل سره مینه او محبت وکړي الله جل جلاله به له تاسو سره مینه او محبت کوي